زه اورمه عقل زه تا ته نه وایم بلې هو بلې بلې ستړي مسې زم دیب کمار ملک دال کاپ ملک د الوتنې بیړني خدمات ته ښه راغلاست په بیړني حالاتو کې ستاسو د مرستې دپاره زه 24 ساعته دلته موجود یم اوهو دا په بیړني ځای کې کم بې عقل کښېنولی دي یاره څونه قرار دی یاره یا تاسو ماته دا ووایاست چې ستاسو ستونزه څه ده اوهو موږ په یو شخصي الوتکه کې یو د دې پیلوټ بې هوښه سو موږ څه وکړو وای وروره نو الوتکه څوک چلوي زه چلوم بمن ښه نو بمن زما نوم یو وارې بمن دی یو وارې بمنه تا د دې څه مخکې هم الوتکه پاوه کړې ده اوهو د تر اوسه پورې مچ لا نه دی پاوه کړې ته د الوتکې د کښته کېدو کیسه راته وکړه یاره وروره خبره داسې ده چې د الوتکې د کښته کېدو څخه مخکې موږ باید اول د هغه پاوه کېدل زده کړو او د پاوه کېدو څخه مخکې موږ باید الوتکه وپېژنو نو داسې ده چې دا وخت چې تاسو په کومه الوتکه کې سفر کوئ هغه 2004 کیلو او 300 ګرامه ده د هغې تخنیکي جوړښت 2 کمپیوټره او 2 د پیلوټ چوکۍ درلودونکې یو شخصي الوتکه ده 2 ماشینه 2 وزره او 3 عربې اوهو لاندې څنګه کښته سو د کښته کېدو دپاره 2 دروازې شاته او یوه بیړنۍ دروازه ستاسې په څنګ کې ده او مهمه خبر بیا دا ده چې د هغه ده چټیات مه وایه دا راته وایه چې موږ لاندې څنګه کښته سو تلوار وکړه د تلوارې کار د شیطان دی انسانان باید صبر وکړي اوس ته خپل مخامخ سده وګوره تاسو څه وینئ مرګ یا د مرګ څخه مخکې ستا او مخ ته یو غټ ګردی سټرینګ سته سته د سټرینګ تر څنګ یو سور سویچ سته ورو مې والی نور ووایه نه به دې وروالی د هغه سویچ په وهلو سره اصلي ماشین بندیږي بې عقله سم یې نسې اورېدلی اوس مهمه خبره دا ده چې ستاسو اصلي ماشین بند دی خو دوهم ماشین چالانده دی شکر خدای چې بل ماشین چالانه دی یا ماشین چالانه دی معنا خپل نه دی بې کیفیته دی اوس چالانه دی معنا چلیږي خو چې تر څه وخته به چالان دی دا موږ نسو ویلی او خدایه پلاره وروڼه حوصله وکئ کرار واوسئ او لږ تر لږ صبر خو حتمن وکئ موږ د هېڅ کول لپاره وخت نه لرو ښه نو اوس تاسو یو کار وکئ تاسو د تیلو د میټر ستنه وګورئ شکر خدای دلته سور ګروپ لګېږي معنا دا چې ستاسو تیل هم خلاصېږي څه شي نو اوس موږ څه وکړو اوس تاسو زما سره دا ووایاست څه شي ای خدایه زموږ ته چې کومې ګناوې سوي دي ای خدایه زموږ ته چې کومې ګناوې سوي دي هغه راوبخښه موږ تا ته پناه دروړو چپ موږ مرګ نه غواړو چې مړه سو که تاسو غواړئ او نه غواړئ یو ورځ ټوله مړه کېږي ځکه چې مرګ یو داسې حقیقت دی چې زموږ ته هېڅکله لرې نه ځي انسان بې خبره یي او مرګ هغه ته هره ثانیه رانږدې کېږي او بیا یو دم بیخي ورته رانږدې سي صاحبه مرګ خو موږ ته هم رانږدې سو ځکه چې مرګ موږ هر ځای پیدا کولی سي هله څه کیسه ده هله لیونی سوی یې اووی مرسته غواړي که ژوند غواړئ ته به ما درته وویل چې الوتکه په واکه یاره اووی موږ ولې د چا څخه مرسته نه غواړو اووی تاسو ولې داسې کار کوئ د چا مرسته اړتیا پیدا کوي اخواته اخواته مرسته مرسته
مرسته دا څه وسول اوه ځغاستې که راورسېده ځغاستې که ښه دی که ښه دی که ښه دی که هله وي پلار جانه موږ راکښته شولو بغل ته سي بغل ته سي بغل ته سي پلار جانې احتیاط کو پلار جانې بیا که زوی ته وګوره تر اوسه لا هغه دی بېسده پروت دی دا بې عقل